د کابل ښار اوسیدونکي وایي ګڼې ګوڼې او د لارو بندښت دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي او د کلونو تېرېدا او اعتراضونو سره لا هم یادو مشکلاتو ته حل لاره نه ده موندل شوې. دوی وایي د ګڼې ګوڼې او د لارو بندښت له امله دندو، دفترونو، پوهنتونونو او ښوونځیو ته په وخت رسیدګي نشي کولی. ښاریان کابل ښار کې د نظم نشتون، ګڼې ګوڼې او د لارو بندښت پړه پر ترافیکو ریاست او کابل ښاروالۍ اچوي او وایي چې یادې ادارې په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. خود مسائل راهبندی ها اکثرا مربوط میشه به ترافیک شهر کابل که چی رقم باید تنظیم شود که این به صورت درست تنظیم نشده. مثلا چاره‌ای برای که از بساط ها ما استاد میمانیم، بساط ها موترها توقف میکنه، تنظیم نیست. اشارات ترافیکی باید فعال شود. ما از وقتی که 8 بجه صبح از پنتون از خانه میبراییم تا 10 بجه اینجا میرسیم. یک چاره‌ای ها که راهبندی ها زیاد است، مشکلات مردم رسیدگی نمیکنه دولت، ما از طرز خود میمانیم. د ښاریانو په وینا ترافیکو ریاست د کلونو په تېرېدا سره ښار کې د غیر قانوني موټرو د ګرځېدا مخنیوي، ترافیکي نظم جوړښت او څلور لارو کې په بشپړ ډول د ترافیکي اشارو نصبولو کې پاتې راغلی. د دوی په نظر کابل ښاروالۍ هم د څلور لارو او سړکونو د جوړښت او ساختماني چارو کې له حد زیاته سستی کوي چې دا هم د ګڼې ګوڼې یو ستر لامل ده. کار میآید در چوک‌ها و چهارراه‌ها آغاز می شود به شکل جدی را پیریزی نمی کنند، به شکل مقطعی است میآیند یک چهارراه را آغاز میکنند کارش، پس او را میگذارند میرن به جای دیگری. چون یک برنامه و مکانیزم درست و مشخصی به لحاظ مادی و برنامه‌ای در این قبال دولت و همو نهاد مربوطه که مرتبط به ښاروالي و ترافیک است وجود ندارد. ډیر یو کال هم ډیر کېږي چې دغه چاره‌ای عبدالحق باندې کار روانه ده او د کار تر اوسه پورې ختمه شوی نه. لارهبندي ډیره ده او ټول خلک ته مشکلات جوړ شوی ده. بل لور ته کابل ښار کې د ټکسي موټرو چلوونکي هم وایي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او د لارو بندښت له امله یې کارونه ډېر خراب شوي چې د 20 دقیقو مزل په یو ساعت کې کوي. دوی وایي د یو شمېر څلور لارو او سړکونو د جوړښت د کارونو کم سرعت او د ښار په منځ کې د سړکونو په سر د موټرو د غیر قانوني اډو شتون هم د لارو د بندښت سبب شوی. راهبندی بسیار ضعف است. در هر جایی که میری جای اگه 100 روپیه باشه، اگه یک مسلمان کلگی بیچاره است 1.5 ساعت میگی و قار میشه و یک رقم راهبندی است که در چهارراهی در نیم ساعت 20 دقیقه در یک جای اگه 100 روپیه کرایه باشه ما 100 روپیه میریم 1 ساعت در راهبندی میمونه و مو پیسې ما را تیل میخوره. هڅه مو وکړه چې کابل ښار کې د لارو د بندښت، ترافیکي نظم نشتون او یو شمېر نورو ستونزو په اړه د ترافیکو ریاست چارواکو سره هم ولرو، خو یادې ادارې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. همداراز ونه توانېدو چې د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو. دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې پر ستونزو کې رسنۍ د خلکو پر ستونزو راپور جوړوي، بلکې تر دې وړاندې هم د یادې ستونزې په تړاو د خلکو پر ستونزو لسګونه راپورونه لیکل شوي چې چارواکو یې د حل ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده لیدل شوې.